پی ایچ پی کې د ارې اړوند چې موږ سره نور کوم میتھډز دي هغه د کی میتھډز دي موږ سره چې کوم د ارې کیز وی کنه یا انډیکس نمبر وی یا کیز وی د هغه اړوند یو څه میتھډز دي او لکه څنګه چې تاسو ما دا میتھډ شروع کولو تاسو مې دا ونه وکړه چې موږ سره ارې کې د پی ایچ پی کې د ارې لپاره ډېر زیات میتھډز دي او ما صرف هغه میتھډز راټول کړي چې زه په دې پوهیږم یا ما ته احساس شوی یا زما له ضرورت پېښ شو چې دا په پروژو کې زیات استعمالي کړم تاسو ته تشریح کوم نو ډېر ما پریخي دي کدا چې سر چوکې نو تاسو ډېر غټ لیست مخې ته درځي نو کوم شان چې تاسو خیم دا بنا نظر انداز کوي دا خامخا زده کوي ځکه هم دغه شان آینده کې بیا موږ پروژو کې استعمالو نو تاسو بیا دلته بیا تاسو کنفیوز نه اوسئ دا هر څه بیا ختم وي او لکس مسالې شته نو چې پریکټیسو کې حلېږي د ارې د کیز لپاره چې کوم میتھډز راځي هغه ټول موږ سره په دا ډول دي لیست تمو ګوره چې غټ دی دا ډېر زیات اسانه دی ما تاسو یا به د انډیکس نمبر وي او یا به تاسو کیز وي دا د هغه اړوند میتھډز دي ګوره چې لیکلي ارې کیز نو چې ارې کیز لیکلي په دې کې به موږ ارې ورکو او دی به موږ ته د هغه کیز راکړي بس ختمه خبره دې کې ارې ورکو ته به د هغه کیز درکړي ارې کی فرست نو نوم نه معلومیږي دلته به تاره ورکړي لومړنۍ چې کومه کی د هغه به تعالی درکړي ارې کی لاست دلته به تاره ورکړي اخري چې کوم کی د هغه به تعالی درکړي ارې کی ایگزیست دا چې کوي درلا مثال ته لیکل چې په دې ارې کې دغه کیو ګوره چې دا شته او کنه کوو ته به ټرو 1 درکې کنو ته هیڅ سم نه درکې او دا چې دا دواړه یو شی دي ولومړی چې دا په پی ایچ پی کې راغلو بیا د دې په ځای دا شی راغی نو دواړه استعمالول شي مشکل نشته بس دغه را فرق دی چې په دې کې ارې لیکل شوی په دې کې ارې لیکل شوی نه دی لند شوی دی نو که تاسو هغه استعمال او که تاسو دا استعمالوي نو مشکل نشته نو دا ډیر زیات شي دي آسان دي دا د مکمل کیز درکې دا د فرض کې درکې دا د لاس کې درکې دا چې کې چې آیا په دغه اره کې دا کیشته دی او کنه او دا هم دغه کار کې لکه څنګه چې دی کې زو عملاً ګورو نو زه بس کومه زه به تاسو کوم چې دا کوم یو کار ما کړی دی دا یو کار دا به زه ایسته بس دلته کمنټ کوم کې څه ختمه او دلته چې دا کوم اره ما کریټ دا به زه دې دغه څه کاپی کړم او کاپی کول نو څه بل لاندې راشم دلته به پیسټ او دا به کمنټ نو باسم دلته موږ سره واره ده او الله غواړم زه څه وکم نو ما تاسو ته چې زه غواړم ما د دې کیز وباسم نو ته به یو ویریبل اخلم مثال د کیز په نوم باندې ورته وایم چې وکړه اره او بیا لیکم چې کیز او په دې کې خپل اره پاس کوم هغه موږ سره اره دا مې پاس اوس که زه راشم دلته کی پاس کیز پاس کوم نو موږ ته به د دې اره نه ټول کیز راوباسي دې له به ورکي او دا به موږ ته جدا دا به یو جدا اره وي دا به د دې کیز اره وي اوس که زه راشم سفری لوډ کما نو ګوره 0 1 2 3 4 5 راغی ځکه دا کیز دي دا انډیکس نمبر دي په 0 دا دی په 1 دا دی په 2 دا دی په 3 دا دی په 4 دا دی په 5 دا دی نو دې ټولو نه کیز راوي سو موږ یې راکو دا کوم څه چې دا موږ سره انډیکس سره و کچې دا اسوسییټیو راوالم هم دا کاپی کوم پیسټ کوم الته لیکم چې اره 1 او له دینه اسوسییټیو جوړوم نو لیکم چې دا موږ سره ا دی په ا کې جواد او ترازم لیکم چې موږ سره دا بي دا او په بي کې چې دا موږ سره کریم او ترازم ورته لیکم چې دا موږ سره سیدا او پسې کې چې دا موږ سره محمود او دا موږ سره دیدا او دا چې دا موږ سره ایدا او دا بل چې دا موږ سره اف دا نو دا مې ورواچو اوس دا موږ سره اسوسییټیو باندې دا اره 1 چې اسوسییټیو دی نو دلته زه ا1 ور سره پاس کوم اره 1 اوس کله راشم سفری لوډ کوم نو ګوره موږ ته کیز راکو احمد شو او ا شو بي شو سي شو ډي شو ای شو اف شو نو دا ته چې کې دا ته کیز درکې او دا ډیر زیات مهم فنکشن دی کنه دا ډیر مخکې استعمالي دی شي ځکه موږ دلته ګوره فل حال تاسو صرف مثال درکول شم تاسو له غوسلو کې او جمعه یا دو جمعه نور موسلو کې بیا موږ مخکې زو تاسو پوهیږئ موږ اره کې ډیټابیس نه ډیټا راځي ډیټابیس کې به موږ کالمونه اخلي چې مثال نیم دی فرست نیم دی لاست نیم دی ایج دی ایډرس دی نو الته به چې موږ سره کومه ډیټا راځي نو په نیم کې نمونه سټوري په ایج کې عمرونه سټوري په ایډرس کې ایډرسونه سټوري نو که زه غواړم چې یوازې کیز راوړم نو بیا زه په دې باندې کول شم کار تر کوم دا چې ولې راغول د بیا موږ سره مختلف استعمال راځي نو دا موږ سره د اره کیز شو اوس که دوی وایم چې اره کی فرست لکه راشه مرتولي کوم یو خدای غشي موږ په پازا وي مرتولي کوم چې اره کی فرست او زه دا سیف کړم سفری لوډ کوم نو ګوره موږ چې فرست کې موږ سره ا ده فرست کې چې موږ سره ا ده دا ضرورت چې نه اره کی لاست نو موږ ته وایي چې لاست کې موږ سره چې سیف کړم سفری لوډ کوم موږ ته وایي چې لاست کې موږ سره اف ده او که چې چیکینګ کوم چې آیا په دغه اره کې دا کی شته دی او کنه نو دا غل لپاره بس کومه
دلته بیا موږ پرنٹ ار ته ضرورت نه لرو ځکه دا موږ سره اره نه راکړي دا موږ ته جواب راکړي کوو یا به 1 راکړي کلو بیا موږ ته هیڅ هم نه راکړي نو دلته به چې کومه ځلې کوم چې اره کی exist نو دلته دوه ارګومنټ ورکړي لومړی ارګومنټ چې کوم کی قتل غواړم مثال درته وایم چې زه ا قتل غواړم په کوم اره کې قتل غواړم درته وایم چې په اره 1 کې قتل غواړم نو ا په اره 1 کې وګورئ چې دا په کیس کې شته کنه دلته براشي مثال دلته هم کولای شي دا ویریبل ختم کې ډایرکټ کولی کې دغه سي ویریبل ختم کا او یا د سم کولای دا مکمل دی ویریبل کې سټور کې بیا د کیس ته کولی کا یو خبره ده زې تر بعد نور راته تو وسیږي تاسو صحیح وکړه او سفاری لوډ کا نو تا ته وایي چې 1 ولې راغی ځکه دا اچ دل د کیس په شکل موجود دی کله ورکم چې مثال د خبرې سی وګوره صحیح وکړم او سفاری لوډ کوم نو موږ ته وایي چې 1 ولې ځکه موجود دی او کله ورته چې مثال د خبرې انو ګوره نو ان هم سره نشته او سفاری لوډ کوم نو موږ ته وایي چې موږ سره هیڅ هم نشته نو چې هیڅ هم نشته مطلب چې ویلیوز موږ سره کی موږ سره نشته او اره ایگزیست هم دا کار کوي دا کی ایگزیست هم دا کار کوي کله یوازې کی ایگزیست لیکم اره تیرر کوم دا هم سیم ټو سیم کار کوي کله سفاری لوډ کوم ته هیڅ هم نه راکړي ځکه ان موږ سره نشته او کله راشم د ا ولیکم نو ا موږ سره دلته شته دا وګوره او سفاری لوډ کوم نو موږ ته 1 راځي او دا موږ اکثر چیک او اف کنډیشنو کې استعمالو موږ چیک کوو مثال د خبرې ما ډیټابیس ډیټا راځي زه ګورم چې آی فرست نیم شته پکې کنه نو زه به لیکم اف کا چیرته لیکم چې کی ایگزیست او په کی ایگزیست کې لمړی خپل کی ورکوم مثال آیا اش تاو کنه د لیکم چې په کوم اره کې په اره 1 کې نو کچې ته وی خو 1 براشو د 1 مطلب ټرو یو کني نو اس باندې راځي د هیڅ مطلب فالس ده نو کول د بای کوشش چې exist او قانون د بای کوشش چې not found صاحب کړه او سفاری لوډ کا نو میسج راځي چې exist ولې چې اش ته ده او اگر راشم دلته انو لیکم او صاحب کړم سفاری لوډ کوم نو موږ ته راځي چې not found نو دا به موږ اف کنډیشن کې استعمالو نو دا موږ سره چې دا موږ سره د کیز اړوند میتھډز